کوم یو درود شریف زیات بهتر دی چې انسان یې وای او ډیر ثواب ورته ملاویږي. نو دا تپوس یو صحابي د نبی له سلام نه کړی دی. راځي چې دا صحابي هغه تپوس ذکر کو وګورو چې نبی له سلام نه څنګه تپوس کو، نبی له سلام ورله جواب ورکړ. یو صحابي فرمایي د بخاری شریف روایت دی چې موږ د نبی له سلام نه تپوس کو چې د الله پیغمبر موږ په تاسو باندې په اهل بیت باندې څنګه درود شریف ویو. الله خو موږ ته درود ویلو تعلیم راکړی چې موږ په تاسو باندې درود ویو، خو موږ ته طریقه او خایغه الفاظ راته وخایي. نو نبی له سلام مبارک ورته فرمایل قال نبی له سلام ویل قولوا دسی درود وایي په ما باندې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود شریف په ټولو کې افضل ترين درود شریف دی. د دې الفاظ په ټولو کې بهتر دي. اولی یو خو په دې کې په نبی له سلام باندې درود او رحمت را لېږل دي، بل دغه په آل او اولاد باندې رحمت را لېږل دي، بل په نبی له سلام په ابراهيم عليه السلام چې الله کوم رحمتونه را لېږلي د هغې ذکر پکې دی چې دا ځان له د اجر خبره ده. او اخر کې پکې د الله د بړایي او د حمد و ثنا ذکر دی. انک حمید الله بشک تستایل شوی، مجید بزرگ برتر ذاتی او د قشانت اللهم بارک. نو علماء لیکلي چې په مانځ کې د ټولو نه بهتر درود دا دی. که په مانځ کې چاره دی پسې بل درود شریف یو نو منځي صحیح دی، منځي ادا شو، خو بهتر درود شریف دا چې په دې زیات ثواب ملاويږي. او د مانځ نه بهر بهتر درود شریف چې پکې زیات ثواب دی نو هغه دا دی. نو دا درود شریف تاسو خامخا وایي که اللهم صل وایي اللهم بارک وایي که دواړه وایي که یو وایي نو دا بهتر درود شریف دی. خجی د درود شریف مشغله چې الله چاته ورکړه کنه الله ورته ارسه ورکړه. زمارونو د درود شریف مشغله چې الله چاته ورکړه د نبی له سلام عشق او محبت پدې کې دی، د بدن پاکواله د خلی خوشبوئی دا پدې کې ده، د الله پر رحمتونو کې ډوبېدل چې سر تاپا د الله پر رحمت کې ډوبې ټوله ورځ دا په درود شریف کې دی. د نبی له سلام د شفاعت نه د ټولو نه زیاته پیدا غستل د قیامت پر ورځ دا په درود شریف کې ده. نبی له سلام ته د قیامت پر ورځ د ټولو نه زیات نزدېکت دا په درود شریف کې دی. او دغه شان د زړه سکون او د بدن سپکواله او چین او آرام او هر ټیم خوشحالي او د تمام مشکلاتو حل دا په درود شریف کې دی چې الله یې چاته نصیب کړي. په یو درود پته لس رحمت راځي. د رحمت مطلب دا دی چې ای بنده ما ته رانږدې شه او زما د غضب نه لرې شه، زما د غصې نه لرې شه او زما رحمت ته رانږدې شه. د الله محبت په زړه کې داخليږي او د نبی رسول الله محبت په زړه کې داخليږي. صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم دسی وایا اللهم صل وسلم علی النبي الامي دسی وایا اللهم صل وسلم علی النبي الامین دسی وایا صلی الله علی محمد دسی وایا. چې نور قسمه درود شریف چې کوم ثابت دی او صحیح دی الفاظ اق درود وایا دغه مانځ کې چې کوم راغلی دا وایا. او ای بخل پکې مکوه چې څنګه په خپل یو اوري بل مسلمان ته مورسه چې هغه په عمل وکي نو منګو تاسو ته اجر ملاويږي. وصلی الله علی النبي الامین.